ربنا و اے رب زمون ولا تحمل علینا مبارک و پمونگا باندے اسرن اغدران بوجنا کما حملته کما لک سرنگ چی حملته بار کریوتا علی الذین پاکسانو من قبلنا چی زمونگ نمخکیو چی زمونگ نمخکی کم کتابون والا یهود و نسواراو او اغوی باندی مشقت والا او گران گران بعضی حکمنا را نازل شیو رب العالمین اغا مونگ بانی منازل او اغا حکمونو امر مونگ تمکوا او اغا زمونگ نوچت کا رب العالمین دا دوام زمونگ بارکی قبول اکرا تفسیر قاسمی ډیر داسې مسائل لیکلي دي چې هغه په تورات کې یا په انجیل او زبور کې چې هغه ګران ګران حکمونه او په هغه امتونو باندې رب العالمین را نازل کړیو او دا قشان دا مسائل په دې اوسنی کتاب چې کوم کتاب مقدس ته بایبل دی دې کې حکم شته مونږ هم کتلی دي مونږ په انفیل کې هغه لوسته دا کتاب نو ډیر داسې احکامات دي چې هغه مشکل دي او دا غي په مد مقابل کې مونږ باندې آسان حکمونه رب العالمین را نازل کړی دي لکه یو حکم پاغي کې داو چې مالدار به د زکات څلورمه حصہ ورکي 40 روپۍ دي په 40 کې بلس روپۍ ورکي مونږ با 40 م ورکو په 40 کې 1 روپۍ به مونږ ورکو په 40 زرو کې 100 روپۍ په مونږ باندې دي او پاغوی باندې پورا 10,000 روپۍ وي دا څومره ګران حکم دی څومره مشکل حکم دی د دې وخت ډیر تاجران او ډیر مالدار د 40 م روپۍ نه ورکي اسی ډوک بوک کوي او ځان خلاصي ډیر ځینو کې مونږ داسې خلک مو کتل چې رب العالمین نه بس اسی فضل ځان خلاصي په دې طریقې سره چې خبالدار وي او خپل مال پورا حساب بنه کوي بلکې روجي کې بلار شي بازار تا او یو 2 منه بوريجي والی 2 منه به بورا والی 2 منه بدا قشان غوری وغیرہ والی او ټول بشل 15 ډیر زر په سودا والی او به کیلو 2 کیلو پیک کې غریبانو کې به تقسیم کی حالانکه چې هغه سره حساب وکي چې دا هغه څومره مالیت او څومره مالداری او څومره پیسې او بانک اکاونټ کې جمع کړي نو هغه باندې شلک او 10 لک روپۍ زکات کیږي او دا بشل 15 ډیر زر باندې ځان خلاص کی نه په دې باندې ځان مخلاصوا دا الله بنده تا باندې رب العالمین د طرف نه آسان حکم دی اداغه وجنه مولانا طارق جمیل سے فرمای وی کچرته د فیصل آباد د مالدار خلک په صحیح طریقې سره زکات او باسي د خپل مالونو په فیصل آباد کې به یو غریبم پاتې نشي دا قشان د پیښور مالدار خلک په صحیح طریقې سره خپل زکات او باسي یو بم نه پاتې او چې کله انسان زکات او باسي دا غیم ډیر فواید دي رب العالمین به داغه د مال حفاظت کوي او د تفصیل مخکې مونږ بیان کړی و نو یو حکم پاغي باندې مشکل دا چې څلورمه حصہ دا به د خپل مال په زکات کې ورکوله او بل دا چې جامه به کمزې پلیت شو وینځل پکینو بلکې هغه به کټکاوه هغه به لري کاوه او د قشان وی کچرتا یو لوخي کې بغن پرې واته نو هغه لوخه به گزاراوه او هغه به ماتاوه او هغه به دوباره قابل د استعمال لو د قشان داغوی بارک یو حکم داو چې مونږ با صرف داغوی په خپل عبادت خانه کې کېدل لکه زموږ عبادت خانه مسجد دی او داغي عبادت خانه ګرجا وا د ګرجې نه بغیر به بل ځکه مونږ نه کېده کته بیمار یو کته په سفر یو کته مړ کېدی او کو ژوند کېدی خامخا به د ګرجې ته خپل مونږ او عبادت را رساوه مونږ الحمدلله رب العالمین ته ټول زمکه طاهره او پاک او مسجد ګرځولې په کور کې کولې شو په بازار او صحرا او پټي او په جاز او ګاډي او کشته ارڅ کې کولې شو او داغي احکامات رب العالمین ترا نازل کړي لیکن په يهود نسوارو کې دا چې په خپل عبادت خانه کې به عبادت کوي او خپل عبادت خانه ته به خامخا ځان رسي که په سفر کې او که په حضر کې که روغ او که بیماری د قشان تیمم دا زمونږ د پار راغلي دي او په مخکینی امتونو باندې نو موږ د پاره که انسان دی او بنشتا نو تیمم دیو کې یو انسان دی بیمار دی او په اوبو باندې قادر نه دی مرض زیاتیږي یا د هلاکیږي نو تیمم دیو کې که انسان په غسل کې ولې نه دی لیکن سخت بیمار دی یا سخت یخنی ده او هغه ته د یخنی د وجه نه یخي وب نقصان رسي لکه یو ځل صحابه رضی الله تعالی عنہ په یو جهاد کې او ډیره سخت یخنی وا په یو صحابي باندې غسل واورید نو هغه صحابي لاړ او تیمم وواه چې صحابه د سفر نه واپس شول ډیر او خيار خلکو چې کوم واقع به وشوه کوم مسله براله نبی پاک علیه الصلاه والسلام د به فرمایله نبی علیہ السلام ته فرمایل صحابه چې د فلان کی خدا سي کار وکړه نبی علیہ السلام کسرا وغخته وی تا ولدا سي وکړل وی ذکر رب العالمین فرمای چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل ځانونه په خپل لاسونو د هلاکت کنده ته مغورځوي نو ما که په یخو بولم بلی ولته خو زه هلاکیدم دغه وجنمی په دې باندې عمل وکړه نبی علیہ السلام خاموش پاتې شو او خوشاله شو وی خفه سره دې کړی دا
دغه شان زمونږ د امت د پاره دا دی چې یو انسان اودس وکړي، لاسونه وینځي، خپې وینځي، نو په قیامت کې او د حشر په میدان کې به د اوداسه ځایونه، مخونه، لاسونه او دغه شان خپې به پړقېږي. لیکن دا په نورو امتونو کې نو، هغوی باندې مګر چې اودسونه وو یو طریقې سره وو د هغوی د مذهب مطابقه، لیکن دغه صفت به پکې نه. نبی علیه السلام فرمایي زه به د حشر په میدان کې خپل امت د دې نه پیژنم چې دوی به د اوداسه ځایونه پړقېږي. دغه شان نور انبیا مو، د هغوی ملګري مو، نیکان خلک مو، هغوی هم ارڅه کړي دي، لیکن هغوی ته دا اعزاز نه دی حاصل، دا اعزاز دغه امت ته حاصل دی. بل یو تکلیف پای کې دا چې په هفته کې یو ورځ چټي و په هغوی باندې، لکه په یهودو باندې د خالي ورځ وه، په دې خالي ورځ باندې دوی باندې ټول کارونه حرام وو، صرف عبادت د پاره به دغه ورځ وقف کوله. او موږ د پاره داسې نه ده، موږ د پاره د جمعې ورځ عبادت دی، لیکن اول اذان یا بنا بر دویم قول دویم اذان نه تر مونځ کولو پورې موږ باندې بیع شراء اخیستل او خرڅول حرام دي. لیکن دا معمولی غونټې ټیم دی، نیمه ګنټه یا 40 منټه دي، او هغوی باندې به دا ټوله ورځ کار کسب نو، د دنیا کار به نه کوو، بلکې صرف او صرف عبادت به کوو. دغه شان په بایبل کې یو بل مسله اوس هم دا لیکلې ده چې په هغوی کې به یو سړي خپل مور او پلار ته کنځل وکړل، قاضي ته به خبره ورسېده، سړی به راوغوښته او هغه باندې به دا ثابت شو چې د مور او پلار ته کنځل کړي، فورا به پانسي وه، فورا به هغه قتل ختمېده به، او هغه ته به بې عفه نه وه. او دغه شان که چا به مور او پلار ته ګزار وکړه، وهل به یې وکړل، یا به یې څه شی ویشته او مور او پلار به یې ولګېده او قاضي ته به خبره ورسېدله، نو د هغه سزا به پانسي او قتل او هغه به عفه نه وه. دغه شان یو سړي به یو ځناور ساتلی، غوا وغیره، او هغه به ښکرونه که چېرته به یې په لاره کې څوک وواهه نو او قاضي ته به خبره ورسېدله، لیکن دې کې به دوه خبرې وي، که چېرته د ده دا غوایي کې مخکې دا عادت نه و، بلکې نن یې بس چېرته تنګ شوی یا وږی شوی یا چا تنګ کړی او انسان یې وواهه او هغه مړ شو، نو ده د غوایي به رجم کولی شو. او که چېرته د ده دا غوایي د مخکې نه ورانو او خلکو ته پته وه او خلکو یې مالک ته ویلي مو چې هلکه دا غوایي دې سنبالوه، دا خو وران دی، خلک وهي، دا خو فسادي دی. او قاضي ته به دا خبره ورسېده چې هلکه د ده غوایي سړی مړ کړی دی او دا مخکې نه د ده دا غوایي شرارتي وه، نو دا سړی به هم رجم کېده او د ده غوایي به هم رجم کېده. حالانکې زمونږ فقهي مسله ده او دغه شان په حدیث کې راغلي چې د غوا او د غوایي چې کوم نقصان یې وکړه، هغې نه به هغه به حدر وي، د هغې تپوس نشته، ځکه تا ته پکار ته خپله ترې نه ځان بچ کړي، او مالک نه به د هغې تپوس نشي کېدی. دغه شان بعضې علما دا وایي چې مړي ته به چا ګوتې وروړي، مړی به شوی و او ستا ګوتې به ور ولګېدي، اووه ورځې به ته پلیت وي. او بعضې دا هم لیکلي دي چې کومه زنانه به حیض کې وه او د انسان ګوتې به ورته ولګېدي، ټوله ورځ به د انسان پلیت. او دغه شان حایزه زنانه به چې په کوم جامه باندې کېناسته، بستره باندې به کېناستله یا به په قالین کېناستله، هغه جامه به هم ټوله پلیتېده، اگر که هغه به نقصان ده شوې نه وه. دغه شانته ډېر احکامات داسې دي چې مشکل دي. نو د امت صحابو دعا کړې ده چې یا الله مونږ نه دغه مشکل کارونه مونږ ته آسان کړي او مونږ باندې داسې احکامات را نازل کړي چې هغه مونږ باندې بوج نشي. ربنا او ای رب زمونږ ولا تحمل او مبارکه علینا په مونږ باندې سرنداسې درانه بوجونه کما لکه څرنګه چې حملته بار کړي تا علی الذین پاکسانو باندې من قبلنا چې زمونږ نه مخکې. ربنا او ای رب زمونږ ولا تحملنا او موچته و په مونږ باندې موچته و په مونږ باندې مونږ ته د اوچتولو حکم مه کوه یا مه بارو په مونږ باندې ما هغه څه لا طاقت لنا چې نه وي طاقت زمونږ چې زمونږ په طاقت کې ني. رب العالمین هغه احکامات او هغه عبادات په مونږ مه فرض کوه او په مونږ مه لازمه وه. واعفو عنا او سره د دغې کمزورو عبادتونو نه وسانو عبادتونو نه که زمونږ نه خطا وشوه، واعفو عنا عفه کوه مونږ ته معافي کوه، واغفر لنا او بخنه کوه مونږ ته. واعفو عنا او واغفر لنا دوه کلمات مترادف الفاظ په یو ذکر راوړل او د مفسرینو دا قانون دی چې دوه الفاظ مترادفه په یو ذکر راشي نو د دواړو فرق بیانوي او د دواړو جدا جدا معنا کوي. نو علما فرمایي چې واعفو عنا معنا دا ده چې ما کومه ګناه کړې دا راته معاف کړي، او دویمه خبره واغفر لنا رب العالمین پردم را باندې واچي، زما بې عزتي مه کې، ما مه شرمې نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. رب العالمین ګناه م راته معاف کړي او دا د خلکو نه پټه وساتي، په واغفر لنا هغې سره تعبیر وشو. او دویم
بعض علما فرمای واعف عنا کې صغیره ګناهونه مراد دي او په واغفر لنا کې کبیره ګناهونه مراد دي. واعفو عنا ومعافي وکړه مونږ ته، واغفر لنا وبخنه وکړي مونږ ته، ورحمنا ورحم وکړه په مونږ باندې، انت مولانا ته زمونږ مددګارې. مولانا معناګانې راځي په معنا د مالک، په معنا د دوست او په معنا د مددګار. عام پښتانم علماء ته مولانا وي ځکه د مولانا د دوی یو دوست دی او دا دوست چې د انسان وي هغه ورسره معاونت کوي، هغه ورسره تعاون کوي او امداد کوي. نو په مولانا کې دوه معناګانې دي، یو معنا د دوستۍ ده او بل معنا د مدد ده. رب العالمین زمونږ دوست دی چې کوم اولیاء الله دي نو رب العالمین دا هغه دوست دی او دغه شان رب العالمین زمونږ مددگار هم دی. او دا مولا ته او مولانا ته دا لفظ استعمالول هم درست علما فقها فرمای ځکه مولا هغه زمونږ د زړه دوست دی، مونږ ته د دین احکامات بیانوي او هغه زمونږ امدادي هم دی. مونږ ته که چرته په احکاماتو کې څه مسله راشي، په خوشحالۍ کې یا په غم کې څه مسله راشي نو هغه زمونږ تعاون کوي او هغه مونږ سره په هغې کې امداد کوي او هغه مسله مونږ ته بیانوي. نو علما ټول زمونږ دوستان دي او زمونږ مددګاران دي. فانصرنا نو مدد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر کې.